شپږ ورځو کې مو خپل کوتک 6 انچه غټ او مزې کوئ. دومره غټ چې خپله میرمن مو هم ترې وډاره شي. دوستانو نن په دې ویډیو کې درته داسې نسخه ښایم، نو تر پایه له موږ سره ملتیا وکړئ. هر څوک چې وړوکی غین لري نو کوشش کوي چې خپل غین غټ کړي او د حل لاره ورته پیدا کړي. نو د همدې لپاره مې ډیره اسانه نسخه راوړې چې په خپل کور کې په اسانۍ سره جوړولی شئ. نسخه داسې ده: 6 قاشوغې د زیتونو تیل، 3 د هوږې دانې او 1 قاشوغه د کنځل غوړي. دا درې واړه راواخلئ. اول د هوږې اوبه وباسئ، بیا د زیتونو او کنځل تیل ورسره مکس کوئ. وروسته له هغه یې هره شپه له ویده کېدو 1 ساعت مخکې په خپل کوتک ووهئ او ښه یې مالش کړئ. دومره یې مالش کړئ چې تیل ښه جذب کړي. که مالش درته میرمن وکړي لا به ښه وي. د دې سره د کوتک مړاوي رګونه اوچتېږي او کوتک ته وینه په وخت رسېږي. دا نسخه 6 ورځې عملي کړئ، بیا به داسې کوتک چې ښځه به مو همیشه درڅخه خوشحاله وي او خوندونه به درڅخه اخلي. نړۍ مننه چې زموږ ویډیو مو تر اخره وکتله. په دې هیله چې د خوښې وړ مو ګرځېدلې وي. لا ښکلو او په زړه پورې ویډیوګانو لپاره ژوند کلیک چینل خامخا سبسکرایب کړئ. والسلام.